د ننګرهار بیو کنټرول او احتکار مخنیوي کمیسیون جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو د نرخونو د کنټرول په موخه څارنه ترسره کړه. د بیو کنټرول او احتکار مخنیوي کمیسیون غړي قاري ثناء الله د ښار په بېلابېلو مارکیټونو او دوکانونو کې د خوراکي توکو د بیو څارنې پر مهال وویل هغه کسان چې د خوراکي توکو په بیو کې غیر قانوني لوړوالی راولي او یا احتکار کوي له قانوني چلن سره به مخامخ شي. دا چې زمونږ یاد کمیسیون ملګري ساحې ته او د ښار ته ولسوالۍ ته وځو د توکو د اجناسو د خدماتو د دې د نرخونو نه دوامداره څارنه او نظارت کوو. نو په همدغه برخه کې موږ د خوراکي توکو او د داسې نورو توکو په هکله نرخنامې توضیح کړي دي. هغه ټولو هټیوالو ته رسېدلي دي. نو هغه هټیوال چې هغوی د ورکړل شوي نرخنامې نه سرغړونه کوي او په لوړه بیه باندې خپل توکي پلوري نو هغوی موږ قانوني چلن ورسره کوو، هغوی مهرلا کوي. د جلال آباد ښار اوسیدونکی صفت الله شیرزاد د بیو د کنټرول هرکلی کوي او له مسؤلینو غواړي چې په بازارونو کې د نرخونو څارنه نوره هم جدي کړي. الان کې لارې نه بندې شوي دي او نه کوم داسې بدلون راغلی دی چې نرخونه باید لوړ شي. اما زمونږ تجاران چې دی سربخوده چې دی نرخونه ګرانوي دغه یو ډول ظلم دی د خپل ولس سره. دغه کوم کمیسیون چې جوړ شوی دی نرخونو په رابطه باندې باید په ښار کې او په اطرافو کې چې دی جدي څارنه وکړي د نرخونو څخه. بل لور ته سوداګر حاجي صفت الله صاحبزاده وایي تر خپلې وسې هڅه کوي له ولسونو سره د توکو پلور کې همکاري وکړي. دلته په افغانستان کې په ننګرهار ولایت کې چې کوم کمیسیونونه دی موږ کمیسیون سره همکار یاستو. انشاءالله چې موږ کوشش کوو زموږ ولس غریب دی ولس سره همکار یاستو. کوشش کوو چې داسې نرخونه وي چې ولس اواز پورته نه شي او چې کمیسیون کوم ریټ تعینوي هغه ریټ به انشاءالله چې تطبیقیږي په بازار کې. په ورته وخت کې د جلال آباد ښار یو تن هټیوال نبی الله وایي د خوراکي توکو پلور د ورکړل شوي نرخنامې له مخې ترسره کوي. د نرخنامې هم کوشش کوو چې خپل نرخونه ثابت وساتو او دې نه مرزان ورکوو ځکه چې د روژې مبارک میاشت د مشتریان او زموږ وطنداران لکه موږ نه راځي. د ننګرهار بیو کنټرول احتکار مخنیوي کمیسیون مسؤلین له خلکو غواړي چې له ورکړل شوي نرخنامې څخه د سرغړونکو هټیوالو د پېژندلو برخه کې ورسره همکاري وکړي څو د بازارونو بیې تر کنټرول لاندې وساتل شي.